السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو تاسو دغه ویډیو ما سره وګورئ یو ځل. More prăjămâtne ucele retu taziki. Este șanalul da pios pe prota. Da pios pe fru. Khali pios prod da. قسم میده بابا چی خالی دا پیوز الله اکبر. ده غلط زروغلیم ده وقت ده مشوند ده به زندگی تو. دره میشی دوش ولکسون عقد دنی وای کسم دره میشی. یوم لیوانای شو. دغه ویډیو به تاسې کتلی وي، تاسې هم دردولی وئ او موږ هم دردولی وو، خو الحمدلله ښې نن به د دغې مور ژړا نه بلکې خندا وی ګورئ، نن به د دغې مور فریادونه نه اورئ بلکې دعاګانې بیا اورئ، نن هغه خپل اخلاص وګورئ، تاسې کم اخلاص وکولی شوله د دغې کورنۍ ژوند بدل کړي. دا ویډیو تاسې سره شیر کړئ تر څو هغه خلک چې دې ویډیو دردولي او خفه کړي وو نن هغه خلک هم خوشحاله شي او په شونډو باندې مسکا راشي، ځکه موږ افغانانو ډېر غمونه لیدلي، ډېر دردونه مو لیدلي، نور یې والله که د دې توان لرو. راځئ دغه ویډیو د خوشحالۍ خپرونه ده، موږ سره د دغې کور حال وګورئ او د هغې مور خوشحالي وګورئ، د هغه بابا جان خوشحالي وګورئ، کوم چې پروژه ماتې باندې ډېر خفه و، ډېر یې ودردولو. ها قدرمن لیدونکو تاسې ګورئ دوی سره شمسې وي په ځای دوه شوي دي، ولې یو موږ ورته راوړی چې ورو غوښتنه کړې وه، یا بل چا راوړې وه چې موږ سره خبر نه و، دوی پخپله کور ته راوړه ورته. کور یې ودان دغه د بیټري او شمسې دوه د لیټونه هر څه وشول، هغې تر څنګ ورته 4 توډۍ اوړه دي. کور یې ودان هغه چا چې کومخ کړی وي الله دې اجر نه ورکړي، هغې کې شودې او ملایي او سمیو او دغسې بره می وریژې لوبیا دال او هر څه شته، 3 پیپې غوړي دي، تر څنګ شین چای او تور چای لوګان مالګه هیڅ شي کمی پکې نشته. اوس ورته نخ کومکونه هم سپارو چې هغه هم کافي کومکونه دي، هغه هم موږ سره وګورئ او د مور دعاګانې وګورئ او د هغه بابا جان زړه وګورئ چې دوی څومره خوشحاله دي نن. که چېرته موږ د یو بل ته لاسونه سره ورکړو هر څه کولی شو، هر څه ممکن دي. موږ هم دردېږو، موږ هم خفه کېږو، دا کار د زړه له درد نه کوو، تاسې مو دردو. کاشکې د موږ په واس کې پوره وای باور وکړه هېڅ انسان به موږ نه وای دردولی، خو د موږ لاس هم تش ته، ستاسو په برکت باندې موږ د دوی سره مرستې کوو او دا هیله موږ تاسو ته دروړو، تاسې چې کومه همکاري موږ سره وکوئ موږ یې په پوره ډاډ اطمینان سره ورته راوړو، دوی ته تسلیم کړو. کور مودان دغه هغه کومکونه دي چې خلکو راوړي دي ورته، الله دې ورته اجرونه ورکړي، الله دې دوی ته ثوابونه په هغې دنیا ورکړي. قدرمن لیدونکو ستاسو هغه نخ کومکونه هم ورته سپارو چې موږ سره مو کړي د کور مو ودان. مخامخ راته بابا جان ناست دی، هغې تر څنګ مرجانه ناسته ده، کومکونه ورته شمارمه یو یو، تاسې ما سره ګورئ. ښه بابا دا د $100، دا د $200، دا د $300، دا د $400 مو ډالرو ته وسپارلو. الله دین دنیای سامه که الله ظلیمانو سترګې پړندې کړي، الله په دنیای برکات ورکړي، امین. الله زمانو په عمرې موډه کړي خدایا، الله ظلیمانو سترګې پړندې کړي پارچا کړي، جا کې چې موږ سره چا کومک کړی دی سره د خدای کومک وکړي، امین. دی سره د خدای کومک وکړي چې موږ چا په ګډو موډه کړي وو، ډېر وږې تږې، ډېر زبردلې، ډېر په غام ککړ، ډېر دار بدار چې څوک موږ سره دا کومک چې چا موږ سره کړي الله دا کومک ورسره وکړي، امین امین. دی سره د الله کومک وکړي. ښه $400 مو ورته وسپارل، هغې تر څنګ افغاني دغه هم ورته سپارو. دغه 4 توډۍ وړۍ د نه خروب نشي، دا وړه د نه خروب نشي دغه وای چې چینجي کې باشي چینجي کې وشه مونږ خوري مونږ خورو ډېر لوګي ته ډېر ډېر شوي دي چینجي کې وشه خوري دا یې نه کی دا رې نه تیرې دي چې واش پیانې تیرې خو کې دا لانه چې دا بوز وای می مردا دا په لږ ګناه کې مونږ لور مونږ لږ ګور وخت امانه دا ور کړه نه ورسره مړای په خوړه دوی ورځي وګورئ چې مړای په کوم کې ته مړه ترورو. خیر دی مړ اوس جوړو ما کنه اوس د خوشاله خبره ده. خیر دی خیر دی مړ ښه هغه افغانۍ د تاسو پر ما چې کوم سره بنو کومه کړی دی دا د 1000 دا د 2 دا د 3 دا د 4 دا د 15 دا د 6 دا د 9 دا د دا د 4 دیرش دا د 15 دیرش دا د 6 دیرش دا د 7 دیرش دا د 7 زره 50
750 افغانۍ دا مو الله دین دنیای سامه کې الله چې چا دې راسته موږ ته دا رسېدل یا الله ته یې ور زیاته کړي خدایه مور هغه مسافر ته دعاګانې کوي کوم چې په خارج کې دي خپل ځان نه اضافه کړلې خپل فامیل نه اضافه کړلې بان بیړۍ ته لاند کې خدایه په خیر دې خپل خلخونو سره دې روغ اوسه خویت څه غسره دې دنونه وسره واکې خدایه امین په ډاکو منګوارو دې خلخونو سره په دې دنونه واکې خدایه روغ سلامت کوي سره خدایه امین خدایه بان بیړۍ چلان کې امین امین مور نه یې وسوته خدایه مور ژوند خو بدل شو اوس نه څه بدل شو جنات کې بال داخل شو اوس جنات ته داخل جنات ته داخل شو شکر الحمدلله جنات فردوس کې داخل شو آسان په ګډو مړه شول وای خبره مو خپلې وکړو رنگونه مو بخي داري و چې دل ولا شپه مو چل وسو سوچونه نه خني بو ګیزه مال چې جوړو ساتو وایو مخونه بل وچی قدر میدونکو هغه ترڅنګ دغه کاکا شکایت کړه وو چې ما ګردو چې مشکل دي یا ډاکټر صاحب بیت الله عبدالي کور ودان الله دې تاجر نه ورکي هغې مصارف په غاړه باندې اخیستی و دوای ورکړي ده انشاءالله اکسرې هم لیکلي دي که چېرته د عملیاتو ته ضرورت و هغه به ورته وړیا عملیات کوي ډاکټر صاحب بیا هم کور ودان خوشحاله اوسئ الله د اجر درکړي سلامت اوسئ قدر لیدونکو د مور دعاګانې خو تاسې واورېدې هر څه ورته ورسېدله دا ستاسو برکت و ستاسې کمې کمې همکارۍ برکت و چې دوی ته ورسېدل 400 ډالر ورته ورسوله هغې تر څنګ 8,050 افغانۍ ورته ورسېدلې هغې تر څنګ دوی خپل کومکونه هم شوي وو فکر کوم 100 ډالر یې ورسره شوي وي 1000 افغانۍ نور ورسره شوي وي هغه دوی سره خپل شوي وو خو موږ دغه ورته نه وسپارله هر هغه چا چې کومکونه کړي وي هغه که د وړو یا د خوراکي مواد یا غیر خوراکي توکو په برخه کې وي کور یې ودان که چا نغدي کړي وي کور یې ودان الله د اجرونه ورکړي جزاک الله خیر الله دې تاسې آباد کړي لکه څنګه مو چې دا کور آباد کړو څنګه به دغه مرکۍ خوشحاله که درمنه مرکۍ چې 3 بچیان یې له لاسه ورکړي دي 3 بچیان چې کله څوک له لاسه ورکړي هغه ډېره دردمنه وي د دې دعاګانې تاسې ترلاسه کوئ دردمنې مسافر هم سختې خوارۍ کوي مزدورۍ کوي د خپل ځان نه اضافه کوي خپل فامیل نه اضافه کوي داسې خلکو ته یې رسوي او موږ به تر دوی رسوو د خیر کار کې د هر چا نصیب نه وي دا به ډېرو خلکو دا ویډیو کتلي وي خو هغه خلک چې الله ته نږدې وو الله باندې ګران و هغې په خیر کار کې نصیب وو دوی ته هغه کومکونه مرستې راولېږل موږ ورته ورسول الله پاک دې زموږ ته ټولو د خیر په کار کې نصیب وکړي تر څو داسې بېوزله کورنۍ سره همکاري وکړو مرسته ورسره وکړو دا خپرونه دلته پای ته رسوم تر بعد خپرونې ښې چارې ښه به درته غواړم